زه خوشاله یم زه اسلامي جمعیت طلباته په دومره ښکلي پروګرام باندې نوم یې چې ول هر څه ورکړی دی د امن مشاعره ده د امن باره مونږ 20 کاله د دغې امن دپاره مشاعرې وکړې په مشاعره باندې چېرته امن هم رانغی بیا هم دغه هڅه ستا یم زه یوې خبرې ته ډېر زیات خوشحاله شوم ما تقیم الحق بای واورېد هغې خبرې مې اورېدې افتاب بای ته مې غوږ کېښود زه کله مخکې زه 20 کاله مخکې په دې حال کې پروګرام استاد محترم پروفیسر عباسین یوسفزي صاحب دی الله ژوندی لري اوس لاړو هغه په هغه وخت کې و دا کومه خلکو نه چې تاسو ګیلې وکړئ فکر کوم دغه نوي نوي راغلي وو زیغم صاحب تاسو ته سلامونه احترامات دلته زه سټوډنټ وم او په دغه ځای کې پروګرام کېدو هغه وخت کې به خلکو ډېر هوټینګ کوه ډېر عجیب عجیب هوټینګ یې کوه زه یو اسلامي جمعیت طلبات ته زه داد ورکوم چې تاسو د خپلو ملګرو دومره ښکلې تاسو روزنه کړې ده چې هغوی داد هم ډېر ښکلی وکړو ما تر اوسه پورې داسې څه اواز وانه اورېده چې په هغې باندې د شاعر طبیعت خفه شي نو زه ډېره مننه کوم د هغې هم زه د نن 22 کاله مخکې خبره وه زه سټوډنټ وم په وخت کې عباسین صاحب چې الله دې ول عمر ورکړي هغه وخت کې هم ډېر زیات ښایسته اوس هم ډېر زیات ښایسته دی په هغه وخت کې سټوډنټ ډېر زیات خوښ و نو کله چې به داسې هوټینګ کېده نو عباسین صاحب به راغی ده به خبره وکړه خلکو به ومنوله په هغه ورځ چا د ده خبره هم نه اورېده بیا یو وردۍ والا راغی هغه ډېره غټه بدماشي وکړه خلک ټول زیات ډېر خاموش شو ډېر زیات خوښ هغه ځای نه چا آواز وکړو ویل سلام پنګ هوټینګ یې پې وکړو نو هغه خلک ویستو ما چې دا خلک چا و دا مو ولې ویستو دا سړی م بد وکړو زه هم پکې خلک ویستم په هغه دا حال نه زه اوس عجیبه څه دا کومه چې نن تقویم د وسایلو خبرې کوي نن آفتاب د پښتنو د مسایلو خبرې کوي نو زه دې انقلاب ته خوشحاله یم دانش مبارک سے انقلاب ته لار جوړیږي دانش مبارک سے انقلاب ته لار جوړیږي لیدلی مې د ژوند په هره لاره دی قسم دی نو تاسو د سټوډنټس کې د کم یو ګوند سره تعلق لرئ ستاسو چې سیاسي او فکري کم هم سوچ دغه مو په خپل ځای خو زه خوشحاله یم چې تاسو ته پښتو شعرونه دا تاسو باندې غونې زیږ زیږ کوي او ستاسو فکر هم پښتون دی نو زه یو ځل بیا د اسلامي جمعیت طلبه پوره ټیم ته زه مبارکباد ورکوم د صدر محترم په اجازه یو څو شعرونه وایم چې اول یو دوه تازه شعرونه وایم دوه درې غزلې وایم بیا نظم وایم بیا غوښتنې پوره کوم صحیح ده که نه د صدر صاحب په اجازه باندې چې ګلرنګې ننګیالۍ خالونه درې کېږده کږدې ګلرنګې ننګیالۍ خالونه درې کېږده کږدې بیا بېرته په اوږو زما دمې کېږده کږدې ګلرنګې ننګیالۍ خالونه درې کېږده کږدې بیا بېرته په اوږو زما دمې کېږده کږدې واجد صاحب زه ښه شوه شپه پخه شوه ته سمله زه به ناست یم زه ښه شوه شپه پخه شوه ته سمله زه به ناست یم خو سر ته مې سګرټ دارو ډیوې کېږده کږدې زه ښه شوه شپه پخه شوه ته سمله ناظم صاحب ته سمله زه به ناست یم زه ښه شپه پخه شوه ته سمله زه به ناست یم خو سر ته مې سګرټ دارو ډیوې کېږده کږدې سروبی یم سرور را ځنې ساسې ننګرهار یم مزیدار یم ملالي سروبی یم سرور را ځنې ساسې ننګرهار یم مزیدار یم ملالي د لوګر او د پکتیا ارته سینه یم د لوګر او د پکتیا ارته سینه یم ملنګ جان یم په جغار یم ملالي د لوګر او د پکتیا ارته سینه یم ملنګ جان یم په جغار یم ملالي کم قیمت په پردۍ منډۍ کې څښا شوم کم قیمت په پردۍ منډۍ کې څښا شوم زه انار د قندهار یم ملالي من کم قیمت په پردۍ منډۍ کې څښا شوم زه انار د قندهار یم ملالي بیخي ډډ یمه مرغۍ مې غېږ کې نشته بیخي ډډ یمه مرغۍ مې غېږ کې نشته د کاروان او خوست چنار یم ملالي بیخي ډډ یم مرغۍ مې غېږ کې نشته د کاروان او خوست چنار یم ملالي د پنشیر او بدخشان د غرغمې یم د پنشیر او بدخشان د غرغمې یم جو د ټول جهان په کار یم ملالي د پنشیر او بدخشان د غرغمې یم جو د ټول جهان په کار یم ملالي زه د لر یم ته د بر یې دواړه یو یو زه د لر یم ته د بر یې دواړه یو یو رانږدې شه زه در زار یم ملالي رانږدې شه زه در زار یم ملالي زه یو نظم وایم ها سمه ما ته پرېږدئ خوښه مو نه ده چې ویښته به ښه اوږده مې وې ګاډې به 5 مې وې 9 10 بچي به وې 12 14 سپي به وې او هر څه به مې ډیسي وې او ځکه چېرته ویسي
ویخته به ښه اوږده وې ګاړې به پنځه وې 9 10 بچي به وې 12 14 سپي به وې هر ځای به میډیس وې او ځکه چېرته ویس وې هاسټلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هاسټلو کې به دال نه و هاسټلو کې به دال نه و په لارو کې به سوال نه و اګزیم به کال په کال نه و هېڅوک به فیل کېدل نه او هر یو ګریډ به 20 وې او ځکه چېرته ویس وې هر ایونینګ چکر به و هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پرووس به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و لنچ به په شیراز کې و ډینر به د پیسې و او ځکه چېرته ویس وې هر ایونینګ چکر به و هر ایونینګ چکر به و ښه ښکلی موټر به و پرووس به مې د چایس و زما غوندې لوفر به و لنچ به په شیراز کې و او ډینر به د پیسې وې او ځکه چېرته ویس وې کیمپس کې به رکشې نه وې کیمپس کې به رکشې نه وې د جونو به نخرې نه وې په کلاس کې به پردې نه وې د میډم به مزې نه وې سقلین د خدای وبخي سقلین څه به چشمې نه وې موسم چې د یخنۍ راتلې په هره خوله به سیس وې او ځکه چېرته ویس وې فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول ناظم صاحب ښه سمارټ به هلکانو ټول ایکسپل به دا شیخانو ټول نو هر سړی په ډي سي ځکه چېرته ویس وې فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول فیمیل به ټیچرانو ټول او میل به چپلاسیانو ټول ښه سمارټ به هلکانو ټول ایکسپل به دا شیخانو ټول نو هر سړی به ډي سي وې او ځکه چېرته ویس وې یو نظم وایم د ملګري غوښتنه کړله وقاص ورور غوښتنه کړله وایم چې ژوندون لوبه د شطرنج ده ژوندون لوبه د شطرنج ده ما او تا پکې مهروي څوک مو یو طرف ته بیایي څوک مو بل طرف ته بیایي ژوندون لوبه د شطرنج د ما او تا پکې مهري څوک مو یو طرف ته بیایي څوک مو بل طرف ته بیایي د باچا څوکیداري د ما او تا ورته ولاړ یو ته د خپل باچا غلام یې زه د خپل باچا غلام یم د باچا څوکیداري د ما او تا ورته ولاړ یو ته د خپل باچا غلام یې زه د خپل باچا غلام یم کله ته راوړاندې کېږې کله زه در وړاندې کېږم یا به سر له تا نه لویږي یا به سر له ما نه لویږي کله ته راوړاندې کېږې کله زه در وړاندې کېږم یا به سر له تا نه لویږي یا به سر له ما نه لویږي د بیګم باچا قصه ده د ازل نه تر ابده داسې کېږي د بیګم باچا قصه ده د ازل نه تر ابده او زمونږ په سر تودیږي او زمونږ په سر سړیږي چې مو تخم د نسلونو د تود جنگ په جرنده دل شي یو باچا شي یو بل غل شي یو نظم وایم د هغې نه مخکې زه یو نظم په خپله خوښه وایم بیا زه ستاسو په خوښه غږېږم صحیح ده چې دلته ډېر شی مداریان دي دلته ډېر شی مداریان دي ته یې وینې زه یې وینم ډوګډوګي ورسه په لاس کې دي نولي ورته ګډېږي په پاړو کې کمال نشته خو نولي د عقله خلاصي د شپیلي سره تودېږي دلته ډېر شی مداریان دي ته یې وینې زه یې وینم ډوګډوګي ورسه په لاس کې دي نولي ورته ګډېږي په پاړو کې کمال نشته خو نولي د عقل خلاص دي د شپیلي سره تودېږي په شپیلۍ کې سوز او ساز دی خو نولي پرې نه پوهېږي په شپیلۍ کې سوز او ساز دی خو نولي پرې نه پوهېږي پوهه لاړه پوهه مړه شوه اوس پرته ده په بیدیا کې کړاغې سترګې په سارا کې د ململو په خیتاړه ورله زه نه تړه ژاړه د دنیا عاقلان واړه خپل مرام ته شو تر غاړه بره وختل سپوږمۍ ته خیر یې راوړلو نړۍ ته د دنیا عاقلان واړه خپل مرام ته شو تر غاړه بره وختل سپوږمۍ ته ډېره مننه بره وختل سپوږمۍ ته خیر یې راوړلو نړۍ ته موږ د بیرې پټال زانګو بس قیسې کوو او خاندو که چا ووي چې خیرات دی بیا په جو تحفو ورګام موږ د بیرې پټال زانګو بس قیسې کوو او خاندو که چا ووي چې خیرات دی بیا په جو تحفو وردانګو د زلفانو غړوندي مو د مرۍ ځنې چاپیر دي ټول خیالونه مو رنګین دي د کوکۍ ځنې چاپیر دي عجز صاحب د جانان سترګې جامونه ټول د څیل مې نشیان شو د کتاب سره مورانه بې شعوره شاعران شو د کتاب سره مورانه بې شعوره شاعران شو شپونکي بنګ سکلي نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګوره شین شو د خندا نه اوس ګیله وکړو د چانه اتر صاحب
شپونکي بنګس کلی نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګوره شین شو د خندانه اوس ګیله وکړو د چا نه لارې ورانې دي ویجاړې که ته خاندې او که ژاړې د رمي ګنګړي تر غاړې په شپېلۍ کې لاړې لاړې نغمه ورکه ساز ګونګې شو دا زما اواز ګونګې شو نغمه ورکه ساز ګونګې شو دا زما اواز ګونګې شو ستا د شونډو الزامونه دا زما په لمن داغ شو د بدرنګو دا کارونه د باچا په لمن داغ شو د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا دې لنګه وسې خپه په لکۍ کېږده چې څه وایې دا به کېږي ستا به وچه غوا لنګېږي منې د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا دې لنګه وسې خپه په لکۍ کېږده چې څه وایې دا به کېږي ستا به وچه غوا لنګېږي خپل یاران ځان سره مل که وزیران ځان سره مل که دغه ټول غله بدرګه که بیا په جار دغه ناره که چې باچا غریب بدنام شي سلطنت به ستا پر نام شي چې باچا غریب بدنام شي سلطنت به ستا پر نام شي ته له چا نه خطر کاندې خلک ټول دی ستا تر لاندې ته د چا نه خطر کاندې خلک ټول دی ستا تر لاندې مونږ که لر یو او که بر یو بې سواده بې هنر یو د تاریخ نه ناخبر یو د کلتور نه ناخبر یو د لفظونو سوداګرو د لفظونو په کاسو کې د مرزۍ څمڅۍ وهل د تا منل د ما منل چې څه شته دی هغه نشته چې څه نشته هغه شته د لفظونو سوداګرو د لفظونو په کاسو کې د مرزۍ څمڅۍ وهل د تا منل د ما منل چې څه شته دی هغه نشته چې څه نشته هغه شته دی څه عجب زمونږ ایمان دی چې دا ګټه که تاوان دی قواریمو د انسان دی خو حیوان راته حیران دی څه عجب زمونږ ایمان دی چې دا ګټه که تاوان دی قواریمو د انسان دی خو حیوان راته حیران دی عجب سپتش د خولي مسلمانان یو بس د دې مسلمانان یو چې شیطان ته پړی واچي نو حلي مسلمانان یو د جمعې مرګ ته خوشحاله د جمعې مسلمانان یو په رڼا مو سترګې بریښي د تیارې مسلمانان یو من په رڼا مو پرنا مسترګې بریښي د تیارې مسلمانان یو د الله نه خبر نه یو د دنیا نه خبر نه یو چې چا کم طرف ته بوتلو د هوا نه خبر نه یو چې د دین که د سادین د وینا نه خبر نه یو بس په خپل غم کې ککړ یو د بل چا نه خبر نه یو څوک په شتک کې مطمئن یو څوک په نک کې مطمئن یو څوک په څک کې مطمئن یو څوک په څک کې مطمئن څوک په شتک کې مطمئن یو څوک په نک کې مطمئن یو څوک په څک کې مطمئن یو څوک په څک کې مطمئن یو هر سړی په ځان پوره دی که سیر نه دی نو پاو نه دی نه زرګره داسې نه ده دا د سرو زرو بهاو نه دی هر سړی په ځان پوره دی که سیر نه دی نو پاو نه دی نه زرګره داسې نه ده دا د سرو زرو بهاو نه دی خدای د لوی فضل مالک دی ناظم صاحبو خدای د لوی فضل مالک دی خو پټې د لال ملک دی څه چې کېږي دغه لیک دی ګران دانش جو بس ټیک دی ما وی لمر می په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ می په سلګو تندر نیولې دغه غر می د بې تیغه سورې کړې او د سین سینه می ساس رسیرلې ما وی لمر می په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ می په سلګو تندر نیولې دغه غر می د بې تیغه سورې کړې او د سین سینه می ساس رسیرلې دا ویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره د جادوګري مزه پوهه په منتر یم تا وی او الله صحیح دی یاره دا خو در سمنم ما وی مرګ او ژوند له دا خو د ماده توانایي دغه رڼا او د سیسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی ښه ګله صحیح شوه ته د یخ سوري ته کښېنه د چنار د ونې لاندې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار که څه جادو منتر په کار کا لمر به راوړې په لاسو کې اور به پوري په اوبو کې دغه غر باندې چوپ وکه نو سپوږمۍ به په سلګو کې زه به لاړ شم مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو به څه پوهه راوړم د دې پوهې په رڼا کې به د بر آسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کم دغه لاره به رڼا کم د تیرې خدا به کم د ژوند شپې به پې سبا کم بیګامې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله بیګامې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په رو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله
په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به خواته راخوېدله چا شراب وڅکل نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناست وم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت وم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادر شلیږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کم اصله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شړنګ د پانځۍ واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ما ته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یې ووې او موسکی شوه مننه خو بس ډېره مننه خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یې ووې او موسکی شوه او نرۍ اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته اخري نظم هم بیا اجازه لمن شي همدقې درالم یاران دله در کوم لږ صبر څنګه قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که مینت وي که څه مینه محبت وي که څه پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا قبله پیمانه وي زیغم صاحب کم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې زیږه که باور دې په ما نه وي که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکړه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه منه زه انسان یم څه کمې به راپکې وي زه به خپل کمې پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه بس ته لږ انتظار وکړه بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم صادق صاحب که ته دا ضمانت نه اخلي او ته ما ضمانت نه اخلي نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت نه اخلي درمانه که ته دا ضمانت نه اخلي او ته ما ضمانت نه اخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم مننه پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاګردان به درله درکم تقویم مینان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس د غږ کوه جانان هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی افتا به زه د دې نه به قلار شو د قیسې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په توت شوه اجل صاحب ایښي کودی چې په توت شوه نو ونه شوه دا زمانه